نن می مخته دغه خارجي سیلاني ویډیو راغله چې په کابل کې روان دی او له خلکو پوښتنې کوي. اول تاسو دا ویډیو وګورئ. باور وکړه ماته خو بیخي زیات خوند راکړه چې زما د وطن یو بچی ده دوی په روانه انګلیسي ورسره وغږېده. تاسو یې هم یو ځل وګورئ. Don't believe the media, guys. Don't believe the media. Look at the Afghanis. Welcome to Afghanistan, bro. Yes, Hello. you speak English? Yeah, a little speak English. A little bit. Yeah, this is my shop. Ah, this is your shop. What is it? Carpets? Yeah, carpet. Nice, nice. This is your shop or your father's shop? My father's shop. Your father's shop. Yeah. Okay. Nice, nice. Good, good. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. خوش شدم از دیدن شما. Mashallah, mashallah. Bye bye. Where are you from, bro? England, England. Afghani people are very nice, right? Yeah, right. Very peaceful, very good people, smiling. Very hospitable. Oh yeah, amazing, amazing. سعودي عربستان اعلان کړی چې د یو کال په موده کې به د مکې مکرمې د حراغار لپاره د کیبل کار پروژې پیل وکړي. که چیرې دا کیبل جوړ شي نو د حاجیانو لپاره به د زیارت کول ډیر اسانه شي او په اساني به د حراغار ته ورتللی. دا عکس په ټولنیزو رسنیو کې ډیر وایرل او خپور شو. په عکس کې معلومیږي چې پر یوې ماشومې د اوبو بوشکه درنه ده نه یې شي وړلی. دلته یو طالب چارواکي راځي او بوشکه ورسره تر کوره وړي. که چیرې ټول امنیتي ځواکونه همداسې تعلیم یافته او خواخوږي شي نو دا به لیرې نه وي چې افغانستان به یو ځل بیا په خپلو خپو درېږي او یو اسلامي او خپلواکه نظام به جوړېږي به. تازه خبر نن ماښام په پنجشیر ولایت کې په یوه کور کې یوه جیټ الوتکه پیدا شوې. ویل کېږي دا کور د یوه پخواني نظامي دی. راپورونه وایي دا جیټ الوتکه هغه وخت پیدا شوه چې د افغان ډرون الوتکو تر کشف لاندې راغله. په جاپان کې انجینرانو داسې د زلزلې ضد سوکخ جوړې کړي دي چې د ژمکې د لړزېدو پر مهال په اتومات ډول ماشومان خوندي ساتي.